السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې مغتنم غواړم تاسې یو طریقه شریکه کړم چې څنګه کولی شو ټیک ټاک په اوس فعلي حال کې په افغانستان کې استفاده کړو. نو د هر څه نه مخکې زه غواړم تاسو ما چینل سبسکرایب کړئ او که ویډیو مې نوی لایک کړئ ویډیو هم لایک کړئ او ویډیو تر آخره پورې وګورئ. نو موږ د هر څه نه مخکې دلته راځو پلی اسټور ته. پلی اسټور ته چې موږ کله ننوتلو نو دلته په سرچ کې وي پی این وهو. دلته وي پی این کله چې موږ دا سرچ کړل نو موږ دغه وي پی این وي دوستانو، سیکور وي پی این ستا پر انټرنیټ دا انسټال کوو او وروسته اوپن کوو. دا چې کله اوپن کړ نو موږ به لږ منتظر شو چې دا سم شي دوستانو. دلته په کنیکټ باندې کلیک وکړئ. نو موږ اول دلته کلیک کوو، وروسته دلته تاسو وینئ دوستانو په هر یو چې تیز کار کوي نو هغه انتخاب کړئ. دا نو چې دا په ډالرو باندې دي نو دغه درې تاسو وینئ. نو زه غواړم چې په دې باندې کلیک وکړم چې هر یو تیز وي نو همغه راشي. کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړ دوستانو کنیکټ شو. نو تاسو وینئ چې زما وي پی این کنیکټ شو دوستانو. نو زه غواړم چې ټیک ټاک ته اوس ننوځم. نو چې تاسو اوس ټیک ټاک ته ننوتئ نو تاسو وینئ چې ټیک ټاک را خلاص شو. نو ګورئ زه تاسو ته کته کړم بیرته. دوستانو دې وینئ بیرته مې ډېر کنیکټ کړ. نو زه چې بیا ورننوتم ودرېږئ دوستانو. نو چې زه بیا ورننوتم نو تاسو وینئ چې ټیک ټاک بیخي په اسانۍ سره نه خلاصوي. تاسو وینئ نو کله چې موږ وي پی این کنیکټ کړو نو ډېر زر ټیک ټاک را خلاصیږي. نو بدون له وي پی این څخه شاید را خلاص نشي. وینئ دوستانو ناممکنه خبره ده. نو موږ که غواړو چې ټیک ټاک استفاده په افغانستان کې نو زما په همدې طریقه باندې عمل وکړئ او که کار یې ونه کړ نو تاسو کولی شئ ماته مسیج وکړئ یا کمنټ کې ولیکئ. نو زه 100% مطمئن یم چې دا کار کوي. زه خپله استفاده کوم. نو هیله ده چې چینل سبسکرایب کړئ. الله مو مل شه. په خدای مو سپارم.